د دوستم خطرناک اخطارونه طالبانو ته دا چې دوستم د طالبانو پر ضد څه کول غواړي او کوم وخت اقدام کوي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. دوستم که طالبانو سره د نړۍ او گاونډ گزاره ونه شوه پر ضد یې ګام اخلو. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت شورا د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون پنجشنبې د افغانستان د ژغورنې د شورا په آنلاین غونډه کې ویل چې طالبان له زوره پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د په عین حال کې ویل چې خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوریت نظام د پرځېدو د دوهم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړل. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.